امیر رضا امیر زمونږ د پښتو ژبې یو داسې ځانګړی شاعر و، یو داسې اسلوب یو داسې رنګ و چې د هغه د کلام نه، د هغه د فکر نه، د دې خاورې، د دې خلکو، د دې موسمونو، د دې مارغانو، د دې ښایسته ښایسته سیمې پوره بویونه ترې راتله او اندازه ترې کېدله. بله دا ده چې په خپلو خلکو ډېر مین و، ډېر انسان دوست و، ډېر وطن دوست و، ډېر قام پرست و، او دغه ټولې خوبیانې چې دي دا په یو شخصیت کې راټولېدل چې دي دا ډېر ګران کار دی. بله دا ده چې دومره قادر الکلام شاعر و او په شاعرۍ کې ولسي رنګونه ډېر زیات و، او هغه ولسي رنګ چې دی هغه دی دومره مقبول ساتلی و چې نه یوازې په عوامو کې مقبول و، په خواصو کې ډېر مقبول و، او د هغه کلام چې دی هغه ډېر موسیقیت هم لرو. د دې وجې نه فنکارانو هم ډېر په مینه باندې ویلو. د دې سره سره هغه ډېر ښه تنقیدي او ډېر تراخه لیکونه هم کړي دي، او په نظم کې ډېر حقیقتونه چې دي د ژوند هغه بیان کړي دي، او د وخت په نظام باندې، د وخت په حالاتو باندې ډېر ښه تنقید هم کړی دی. نو موږ ګڼو چې د امیر رضا امیر په شان شاعر موږ بل نشو پیدا کولی، هغه بس همغه و.